میدان وردګ چې د نورو ولایتونو ترڅنګ یې اوسېدونکو هم د ختیځ زون د غمیزې قربانیانو د لاسنیوي په موخه خپلې مرستې ونه سپمولې. په دغه ولایت کې د مرستو راټولولو کمیټې مسؤلین وایي د ولسونو په ملاتړ یې په زیاته کچه مرستې راټولې کړي دي. د میدان وردګ ولایت ولسونو، پانګوالو، مسؤلینو تقریبا شاوخوا تر 2 میلیونه پورې افغانۍ مرسته راټوله کړې ده او د ولسونو پراخ ګډون او لیوالتیا په دغه کې چې ماشومانو، زنانو، مسافرو، محصلینو، متعلمینو، ټولو د مختلفو ابعادو نه دلته خلکو خپلې مرستې د خپل وس مطابق د ختیځ زون د زلزلې ځپلو سره خپل مالي ملاتړ اعلان کړي. مسؤلین وایي چې د دې ولایت اوسېدونکو نه یوازې د پیسو بلکې په دارو او درملو کې هم د دوی لاسنیوی د خپل وس تر بریده وکړ. په وینا یې لا هم ورسره مرستې دوام لري. د دې ولایت د مرکز بهسود او عیسی اول 2 ولسوالۍ د ولسونو لخوا نه په عاجل ډول باندې په زیات اندازه دارو درمل چې تقریبا د 1.5 میلیون په ارزښت باندې قیمت درلوده لومړی جلال آباد ښار ته او له هغه نه وروسته د وزارت داخلي په همکارۍ په 2 هلیکوپټرو کې د ولسونو نمایندګان ورسره او کونړ همغه د پیښې او د غمیزې جای ته هلته دا درمل ورسول. د میدان وردګو مرستو راټولولو کمیټې مسؤلین وایي چې په پوره شفافیت به یې تر دوی ورسوي.